د انډیا یو موټیویشنل سپیکر دی چې نوم یې دی سونیو شرما. هغه وایي که چېرته ته غواړې چې ته په خپل ګول کې په خپل مقصد کې کامیاب شې نو بیا هر کله چې ته په خپل ګول کې خپل مقصد کې کار کوې نو هغه بالکل د زړه نه کوه، یعنی جان لگا کې کرو. نو کله چې ته د زړه نه کار کوې نو هغه بیا وایي چې د دې اختتام یعنی د دې رزلټ به ډېر زیات ښه وي. خو یوازې د انډیا دغه موټیویشنل سپیکر نه وای، نور چې هم څومره سلیبریټي خلک دي، نور چې هم څومره مشهور خلک دي، دغه ټول وای که چېرته ته ځان کامیابول غواړې نو بیا ته په خپل فیلډ کې په خپل ګول کې په خپل مقصد کې انتهایی د زړه نه کار وکړه، بالکل جان لگا کې کام کرو، نو د دغه اختتام د دغه رزلټ به بیا ډېر زیات ښه وي. نو ګرانو کتونکو که چېرته ستاسو انګلیش زده کول مقصد وي، ستاسو انګلیش زده کول ګول وي، نو بیا تاسو په دې زما سره دا وعده وکئ چې موږ به انګلیش د زړه نه زده کوو. څومره چې زموږ نه کیږي موږ به دغومره انګلیش د زړه نه زده کوو. نو بیا زه ستاسو سره هم دا وعده کوم چې انشاءالله په 2 میاشتو کې دننه که چېرته تاسو انګلیش د زړه نه زده کوئ نو تاسو به داسې انګلیش وایئ لکه د انګریزانو. نو بس ګرانو کتونکو که چېرته تاسو دغه چیلنج ته تیار یې، تاسو دغه چیلنج ایکسپټ کوئ، نو بس راځئ چې په نننۍ ویډیو کې څه د انګلیش لینګویج داسې اهم ایډیمز داسې اهمې محاورې زده کړو چې نه خو هغه څوک په سوشل میډیا باندې ښیي او نه هغه تاسو ته څوک په یو اکیډمي کې زده کوي. ګرانو کتونکو راځئ چې دغه ایډیمز زده کو. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پښتو کې مونږه خبرې کوو، مونږ جملې استعمالو، مونږ وایو یو وخت وو. فار ایگزامپل یو وخت چې مونږه غریبانان وو، یو وخت چې هغې وو زمونږ ګاونډیان وو، یو وخت چې هغوی په امریکا کې وو، یو وخت چې هغه به کالج ته راتله وغیره وغیره. نو زمونږ د پښتو په سینټنسز کې راځي یو وخت وو. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي بیک اینڈ ډے. د بیک اینڈ ډے مطلب دا دی یو وخت وو، خو یوازې بیک اینڈ ډے د دې لپاره نه استعمالیږي. که چېرته تاسو ووایئ چې دیر واز ا ټایم، د دیر واز ا ټایم هم مطلب دا دی چې یو وخت و، یعنی که چېرته تاسو د چا نه واورئ بیک اینڈ ډے یا دیر واز ا ټایم، نو د دواړو مطلب دا دی چې یو وخت وو. اوس د دې نه پس تاسو ماډل وربز هم استعمالولی شئ، تاسو د 12 ټینسز سینټنسز هم استعمالولی شئ، یعنی که د ټینس جمله وي په هر ټینس کې پریزنټ انډیفینټ ټینس کې، پریزنټ کنټینیوس کې، دغسې پاست ټینس یا فیوچر ټینس وي. د دې نه علاوه که چېرته ماډل ورب شوډ وي، کوډ وي، کین، مے وغیره وغیره څومره چې ماډل وربز دي تاسو د دې ټول سینټنسز استعمالولی شئ. اوس اگزامپل سینټنسز کې فار ایگزامپل که زه ووایم چې یو وخت و چې هغه زما ملګری و، فار ایگزامپل زه د یو هلک په باره کې خبره وکړم، لا زه د یو بل چا په باره کې خبره وکړم، زه وایم چې یو وخت و چې هغه زما ملګری و. مونږ پښتو کې داسې قسم لا خبرې کوو که نه. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي بیک اینڈ ډے. د بیک اینڈ ډے مطلب دا دی چې یو وخت و. او په دویم نمبر هی واز my friend. د he was my friend مطلب دا دی چې هغه زما ملګری و. پوره سینټنس دا شو بیک and the time he was my friend. مطلب دا دی چې یو وخت و چې هغه زما ملګری و. خو دې لپاره تاسو داسې هم ویلی شئ there was a time he was my friend. د there was a time he was my friend هم مطلب دا دی چې یو وخت و چې هغه زما ملګری و. یو بل اگزامپل به داسې وي، یو بل سینټنس به داسې فار ایگزامپل که زه ووایم چې یو وخت و چې هغه به ډېره تیزه منډه وهله، یعنی دا په یو کس کې قابلیت و، دا په یو کس کې ایبیلیټي وه چې هغه به ډېره تیزه منډه وهله. اوس یې نشي وهلی خو یو وخت و چې هغه به ډېره تیزه منډه وهله. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي back and the time he could run very fast. The back and the time he could run very fast هم مطلب دا دی چې یو وخت و چې هغه به ډېره زیاته تیزه منډه وهله. خو ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې یوازې بیک اینڈ د ټایم نه، دې سره سره تاسو دیر واز ا ټایم هم لګولی شئ. د دیر واز ا ټایم هم مطلب دا دی چې یو وخت و. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. خو اوس راځئ چې ستاسو د پوه کولو دپاره، ستاسو د نور هم ښه پوهېدلو دپاره څه نور هم داسې سینټنسز راوړو، داسې سینټنسز زده کړو چې تاسو پرې نور هم ښه پوه شئ.
یو بل اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه د یو چا په باره کې ووایم چې یو وخت و چې هغې به غلاګانې کولې. دا یو اگزامپل دی او تاسو هر قسم له سینټنس په داسې طریقه باندې ټرانسلیټ کولی شئ. زه د چا په باره کې ووایم چې یو وخت و چې هغې به غلاګانې کولې. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي back and the time they used to steal. steal ویلی کېږي غلا کولو ته، یعنی د غلا کولو دغه عمل ته ویلی کېږي steal. دا یو ورب دی، غل ته ویلی کېږي thief او غلا کولو ته ویلی کېږي steal. او د سنټنس مطلب دا دی چې یو وخت و چې هغې به غلاګانې کولې، یعنی دا عادت و back and the time they used to steal. او مطلب یې دا دی چې یو وخت و چې هغې به غلاګانې کولې. او ګرانو کتونکو آخري اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم، زه ووایم چې یو وخت و چې هغه ډېره زیاته ذهینه وه، ډېره زیاته قابله وه. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي back in the time she was very intelligent. the back at the time she was very intelligent هم مطلب دا دی چې یو وخت و چې هغه ډېره زیاته قابله وه. خو لکه څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په سټارټ کې ویل چې یوازې back in the time نه، دې سره سره تاسو دا هم ویلی شئ there was a time. نو بلکل تاسو دلته هم ویلی شئ there was a time she was very intelligent. او هم مطلب یې دا دی چې یو وخت و چې هغه ډېره زیاته قابله وه، هغه ډېره زیاته لایقه وه. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو د ویډیو نه زده کړه کړې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکئ.